بسم الله الرحمن الرحیم. نن موضوع روایات ورځ ده. موږ په دې خپل دوره کې د امام دارقطني التتبع دا هم وایو چې هر څو درس ولسو، یو ولسو، دوه ولسو، پنځه ولسو، لس ولسو. او بله ورځ معلل روایت وایو، تفرد د ثقه، تفرد د ضعیف، هغه عللو د روایاتو کې شوی. بله ورځ د موضوع روایات. نن زموږ د موضوع روایت ورځ ده. دا روایت هم د ډېره وخت پوښتل شوی دی. دا هغه روایت دی چې کله استاذ و شاګرد ته و دا کشني ته بسم الله ووایي، بسم الله الرحمن الرحیم ووایي، او کشنی هم دا ورسره وایي چې بسم الله الرحمن الرحیم كتب الله براءة للصبي وبراءة لأبوي وبراءة للمعلم من النار. الله درې براءت ولیکي، یو د کشني دپاره، یو د استاذ دپاره، یو د مور پلار دپاره، چې خالي دی بسم الله الرحمن الرحیم سره ووایي. دا روایت څنګه دی؟ نو په دې کې دا پوښتنه وه چې دا مسندن شته که نشته، سند یې شته که نشته، او د دې حیثیت د دې صناعت د لحاظ څنګه دی، صحیح دی؟ نو دا روایت په ډېرو کتابونو کې شته، خو چا چې پوښتلی دی هغه د احکام القنطره په حواله پوښتلی دی. احکام القنطره باحکام البسمله د عبدالحي الکلوي رحمه الله په مجموع رسائل کې اوله رساله ده پر بسم الله باندې لیکل شوې ده. ډېره بهترینه رساله ده او ډېر بهترین شی پکښې دي، خو دا روایت هم پکښې کې دي. دا روایت څنګه دی؟ دا روایت موضوع دی، کذب دی، درواغ دی. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ته د دې نسبت ناروا دی. اوسو ده؟ او دا مسندن شته که نشته؟ هو مسندن شته. دا دی. دا علامه سالبي رحمه الله په الکشف والبیان چې تفسیر دی په هغه کې ذکر کړی دی. دا سند دی. حدثنا ابو عبد الله محمد بن علي قال حدثنا احمد بن سعيد قال حدثنا جعفر بن محمد بن صالح. دا بل سند امست دا تحويل بكستا. وحدثنا محمد بن القاسم الفارسي قال حدثنا ابو محمد بن عبد الله بن احمد الشيباني قال اخبرنا احمد بن كامل بن خلف قال حدثنا علي بن حماد بن السكني قال اخبرنا احمد بن عبد الله الهروي قال حدثنا هشام بن سليمان المخزومي عن أبي مليكة عن ابن عباس رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس وخير من يمشي على جديد الأرض. بهترین د خلقو او بهترین د هغه چا چې هغه د مځکې پر مخ روان المعلمون استادان دي. فكلما خلق الدين جددوه. هر وخت چې دین زوړ شي دی رانوي کوي. اعطوهم ولا تستاجروهم. شی ورکوي مزدوران مزین جوړوي فتحرجوهم په تکلیف کې اچوي. فإن المعلم إذا قال للصبي هغه چې کشني ته وایي چې قل بسم الله الرحمن الرحیم فقال الصبي بسم الله الرحمن الرحیم كتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة للمعلم من النار. الله دا درې براءت ولیکي. دا الکشف والبیان د سالبي رحمه الله کې موجود دی. دا روایت دا سند دی او دا او پاتسو دا ابن الجوزي رحمه الله هم مسندن په خپل موضوعات کې ذکر کړی دي، خو د دواړو سند دلته چې په سند کې دا سړی دی احمد بن عبد الله الهروي، دا هغه جویباري دی. دا هغه جویباري دی. دا مشهور کذاب دی. دا داسې کذاب دی چې دا د کذب ضرب المثل و، متل سوی و د په کذب باندې. دا راوي پکښې دی او په ټول اسانید کې دا دی. نو په دې وجه دا روایت دا درواغ دی. ابن الجوزي، ذهبي، سیوطي، ابن عراق، شوکاني، پتني رحمهم الله ټول موضوع باطل ورته ویلي دي. چا ابن الجوزي، ذهبي، سیوطي. ابن الجوزي په موضوعات کې، ذهبي په تلخیص کې، سیوطي په لعلي کې، ابن عراق تنزيه الشريعه کې، او شوکاني الفوائد المجموعه کې، پتني تذکرة الموضوعات کې، ټول ورته ویلي چې موضوع باطل. ابن الجوزي وایي هذا الحديث من عمل الهروي. دا حديث هروي سره جوړ کړی دی. وهو الجويباري. دا جويباري دی. وقد سبق القدح فيه وانه كذاب وضاع. دا كذاب دی، وزاع دی، دروغجن دی. دا ذهبي وایي فيه الجويباري كذاب. سيوطي وایي وضعه الهروي وهو الجويباري. ابن عراق رحمه الله تنزيه الشريعه وایي من حديث ابن عباس رضي الله عنه وفيه الجويباري. او شوكاني رحمه الله هو موضوع. فتني رحمه الله اذا قال المعلم للصبي دا روایت اگر ذکر کړی بیا ویل چې موضوع صحیح. او دا سړی دا جویباري پر دې باندې لږ مختصر خبر وایي. ابن عدي وایي قال من كان يضع الحديث
لابن کرام على ما يريد. د ابن کرام لپاره د چې هغه څنګه اراده درلوده د هغه رقم روایات ورته څه کول وضع کول. ابن حبان وایي هو ابو علي الجويباري دجال من الدجاجله، دجالانو سه یو څوک دی دجال. نسائی دارقطني وایي کذابون. او دا دغه دام وایي چې ابن حبان دام وایي چې الجويباري مما يضرب المثل بكذبه. بيهقي وایي فإني أعرفه حق المعرفة بوضع الحديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد وضع عليه أكثر من 1000 حديث. امام بيهقي رحمه الله وایي دی په درواغو پیژنم چې پر رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درواغ وایي در زرې زیات روایات پر وضع کړي دي. دا جویباري دلته یوه خبره واورئ. په دې روایت کې د جویباري استاذ چې دی دا د کشف بیان دوې نسخې دي. په یوه نسخه کې حسام ابن سلیمان المخزومی دی، په بله نسخه کې هشام ابن سلیمان المخزومی دی. صحیح نسخه هغه ده چې په هغه کې هشام دی، د حسان والا نسخه صحیح نه معلومیږي. والله اعلم وعلمه اتم واحكم. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على